د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې په امریکا کې هم د افغانستان او پاکستان خلک له نورو مسلمانانو سره یو ځای په لویو جوماتونو کې د اختر لمونځ کوي. په امریکا کې میشت پښتانه وایي د خپل وطن اخترونه دلته نسته، ځکه چې وایي هلته اختر خلک 3 ورځې لمانځي، اتڼونه او میلې کوي، خو وایي تر خپله وسه دلته هم له اخترونو خوند اخلي. بس افغانستان ولې لمانځي به مونځ سره شروع کیږي، یو بل سره رفت آمد لري، یو بل کورونو ته ځي، بعض خلک ځي قرباني کوي، بعض خلک افغانستان ته خپل قرباني وړي ځکه چې هلته اوس حالت ښه دي. نور هماغسې اختر دی، بس چې خپلوان سره یو بل سره ځي، مرګرو سره تماس کې اوسي، خلاص نور نشته، فرق نشته خاص. که څه هم په افغانستان او پاکستان کې د اختر لمانځه لپاره ښځې له خپلو نارینه‌وو سره د اختر لمانځه ته عیدګاه ته نه ځي، خو دلته ښځې هم د اختر لمونځونه په جوماتونو کې کوي. په امریکا کې زیږېدلي افغانان وایي که څه هم دلته په اخترونو کې د تعلیمي ادارو او کارونو عمومي رخصتي نه وي، خو دوی بیا هم په اختر کې له خپل کلتور سره سم د خپلو خپلوانو کره ځي او اختر مبارکۍ کوي. دلته موږ د خپلوانو کره ځو، ملګرو سره وخت تېرو، خوشحالي کوو. نو خصوصا دغه چې پیغلې یا ځوانان د دوی خو دلته د نور هغو غوندې په د اخترونو کې رخصتۍ نه وي، نو چې کله اختر داسې راشي چې رخصتي نه وي بیا خوشحاله یاست نه یاست؟ ځکه په اکثره خلک په کارو کې وي. و اختر خو یو ورځ نه یو څو ورځې لوی، نو هماغه موږ چې نن یوځای نه سو نو سبا به سو، بله ورځ به سو. هر واره اختر که موږ ځو د بل څوک کور هغوی زموږ کور ته راځي، ښه همداسې افغانستان غونده ده، نو افغانستان غونده هغه کوو. ته په وردګو کې دې وخت تېر کړی که نه؟ نه تېر به نه کړی، د امریکا کې پیدا شوی. که څه هم دلته په عامو وختونو کې اکثر خلک دریشي یا پینټ شرټ اغوندي، خو د اختر د لمانځه په مهال د نړۍ ټول مسلمانان خپلې کلتوري جامې اغوندي. پښتنې نجونه خپل اوږده کمیسونه او ځوانان له کمیس پرتوګ سره صدرۍ هم اغوندي. ومه چې یو فارم ته ځو، ته بیا ته یو قرباني کو، بیا ټوله دا ود everybody ته ورکوو چې دا داسې به دلته قرباني کو، به دا فارمونه باندې نور ځوانان دلته بیا د اختر په نورو ورځو کې هم ګرځئ، میلې کوي. میلې کوو، نن ماښام زه د بانځای ډوډۍ ته، بیا سبا زه دوستان سره دا 3 ورځې مزې سره کوو. په پایتخت واشنګټن ډي سي پورې په ورجینیا ایالت کې مخکې هم افغانان ډیر وو، خو پر کابل د طالبانو له واکمنۍ راوروسته چې د نورو هیوادونو غوندې امریکې ته هم افغانان راغلي، زیات شمیر یې اوس په ورجینیا کې اوسیږي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، ورجینیا.